د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کرزي د العربیه سره په یوه مرکه کې ویل د اشرف غني تېښته د دولت د نسکېرېدو باعث شوه. پولیس او پوځ له منځه ولاړ. د نوموړي د تېښتې له امله د افغانستان 7 میلیارده سرمایه هم امریکا کنګل کړې. بل ورته عمران خان وایي د پاکستان مستقبل روسیې سره تړلی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا روس ته د خپل سفر په دفاع کړی او په اوکراین یې د روس د حملې له غندنې ډډه کړې ده. د جرمني نشریاتي ادارې ډویچه ویلې سره خپله وروستۍ مرکه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي د پاکستان مستقبل د روسیې سره تړلی دی، خو وایي امریکا هم یو لوی طاقت دی او باید چې پاکستان ورسره ښې اړیکې ولري. بل ورته په یو بل تازه خبر کې بیا اورئ چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د قطر په بلنه دوحې ته ولاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي چې نوموړی به د دغه 2 ورځني سفر په ترڅ کې له قطري چارواکو سره وګوري. له هغه سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخوند هم ملتیا کوي. او د افغانستان له خاورې پر ازبکستان 15 توغندۍ توغول شوي. خیراتان کې ځای سرچینې پر ازبکستان د څو توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی. سرچینې وایي چې سهشنبه د چنګښ پر 4مه د مازدیګر 4:30 بجې د خیراتان بندري ښارګوټي څخه د ازبکستان ترماسکار باندې 15 توغندۍ توغول شوي دي. د ازبکستان امنیتي چارواکو د دغه هیواد پر ترماسکار د څو توغندیو د لاکېدو خبر تایید کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه سهشنبه مازدیګر ترماسکار په استوګنیزو ودانیو 15 توغندۍ لګېدلې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.